کو علی غیر وضوء بیودس اذان کو نجاز جائز دی او روا دی. نو چې شریعت ورته جائز کړي نو ستاور سره د جنگ او د پرزونو حق نشته. او دا غلط عقیده ده چې بعضی وایي چې بیودس اذانونو سره مصیبتونه راځي، تکلیفونه راځي، عذابونه راځي. ويكره مکروه دی ان یقیم چې یو سړی اقامت کی علی غیر وضوء بیودس، ځکه چې دی بیودس دی او قیامت یو کو نو دی چې اودس لذي او راضی تکبیر اولات لاړه جمع بت لاړه شي، خو بیا اقامت صحیح ده. ولا يؤذن او اذان بن کوي وهو جنوب نو حال داده چې د په حالت د جنابت کې دله د غسل ضرورت ته جنوب ده نو دل اذان کول بیا ناروا دي نه وکي. ولا يؤذن للصلاه او اذان د نکوي للصلاه د مزد پارا قبل دخول وقتها روان د داخلي دو د وخت داغینا چې لا وخت داخل شوه نه ده نو د اذان ناروا ده. او کدا سي چاوکل نو په وخت کې دوباره اذان کول پسري دا په ضروری دي. اذان بن کوي د مزد پارا قبل دخول وقتها مخ کې د داخلي دو د وخت داغینا الا فی الفجر عند ابي يوسف، مگر د سبا په موس کې کچری چا د وخت نمخ کې اذان کو نو دا وی د امام ابو یوسف رحمت الله علیه په مذهب باندې صحیح دی، د نور په مذهب صحیح نه دی. او بیا موږ د سبا په اذان کې ډېر احتیاط وکړ دی. فتوا په دې قول باندې چې به وخت باندې کوي، ځکه ځنی وخت مؤذن اذان کوي نو زنانه په کور کې منځونو کې او لا سبا را خطل نه دی ټوله ذمہواری په درس دی وجنه احتیاط وکړ دی. کم از کم دومره وخت پیجندل پکار دي د اذانونو. کله دا سی وی یو مؤذن غریب په نشي او هغه د سبا د راحتونه غنټه مخ کې اذان او یو مسلمان نارینا او زنانا او د سو کو موزه کو نو دغه موزه کیږي نه. دیو جن ګورا مؤذن ډېر احتیاط کوي. مؤذن د پاره کم از کم دور علم پکار دی چې د اذان په طریقه پوي. دیو جن په مؤذن باندې د خلکو اعتماد دی. د روزي د بندولو په وخت کې د روزي د کلاولو په وخت کې نو د ډېر ضروری ذمہواری ده. لکه تاسو سمخ کې د اذان اجر او ثواب ذکر شو، خدا پاغه وخت کې نه چې وسړی ناپوه دي د سره د خلکو د ذمہواری تعلق منځونه دي فرض مزد د خلکو روزه نو پکار دار چې مؤذن سمجھدار سړی په اوقات باندې پويږي. ځکه چې چته د وخت نمخ کې اذانونه کې بیا ګوري ورته سر فینزن کچر اذان کو علی غیر وضوء بیودس نجاز جائز ده. ويكره او مکروه دی یقیم چ اقامت کی علی غیر وضوء بیودس، ذکر بیا ته جمع فوت کی. ولا یؤذن اذان دین کوي او هو جنوب نو حال داد چې په حالت د جنابت کې. ولا یؤذن او اذان دین کوي للصلاه د پار دس للصلاه د پار د منځ قبل دخول وقتها مخ کې دس د داخلي دو د وخت داغنه. دا مسله علماء ذکر کړي. نو کوم علماء چې زورور وي نو هغه منې کوي. یو سړی ګیره خړای نو کې یو ځل اذان او اقامت کو نو دي کې او د عادت ګرځولې کنه نو بیا پر بیر الله سني سي چې بای تازانونو اقامتونه وکاو، ځکه فاسق فاجر دی او دا یعنی سرغن پډاګ د الله او د رسول نافرمانی ده. نو فاسق معلن دی با همیشه اذان او اقامتونه نه کوي په شی په خبره باندې. یعنی چې یو سړی همیشه دا عادت ته داغه چې دی ګیره خړی نو همیشه اذان او د اقامتونه داغه نه دی پکار. ولا يؤذن للصلاه قبل دخول وقتها اذان دې نه کوي د پاره د موز مخ کې د داخلي دو د وخت داغینا الا فی الفجر مگر په سبا کې. ان د ابو یوسف د امام ابو یوسف رحمت